ښه راغلاست د اسانه پخلي چینل ته. نن زه یو ډېره خوندوره او نوې غذا جوړوم، تاجیکې پلو. تاجیکې پلو تقریبا د ازبکي په رقم باندې جوړیږي، اما د پونډو وریجو څخه جوړیږي. راځئ چې پیل وکړو په پخولو. لازمه مواد یې دا دي چې تاسې ونیئ. اول زردکې ورته د خلالو په رقم باندې پرې کوم او یو بغل ته یې ږدم تر څو چې مې پکارېږي. یو غټ پیاز مې پرې کړی دی او پر سرو غوړو باندې اضافه کوم. پر هغه باندې مالګه اچوم او پرېږدم یې تر څو پورې چې پیاز نرم سي اما رنګ وای نخلي. پر هغه باندې غوښې مې اضافه کوم. د یو څو دقیقو څخه بعد پر غوښو باندې میده زیره او کرکمن اضافه کوم او پرېږدم یې چې ښه سرې سي. غوښه چې هر څه سره سي هغونې ښایسته او خوندوره راځي په وریجو کې. چې غوښه په دې شکل باندې کله سره سوله، یو ګیلاس جوش اوبه ور اچوم او بخار د 15 څخه تر 20 دقیقو دپاره ورکوم. وریجې باید په جوش اوبو کې خیشتې سي د 20 دقیقو دپاره. د هغه څخه بعد باید ګرد نشسته یې پرېولسي تر څو پورې چې وریجې پاکې یا روښانه اوبه راباسي. کله چې غوښه تیاره سوله و بل دیګ ته یې را اړوم او پر هغه باندې زردکې اضافه کوم. زردکې د 15 دقیقو دپاره په تفت کې ایږدم پر دغه غوښو باندې تر څو پورې چې زردکه لږ نرمه سي. د هغه څه بعد وریجې پر اضافه کوم. ما دلته 2.5 ګیلاسه وریجې کار کړي دي او تقریبا 2.5 ګیلاسه اوبه سرې پر اضافه کوم. کله چې په دې رقم باندې معلومې سولې وریجې، نو پرېږدم یې پر میانه حرارت باندې چې تر څو پورې وریجې ګرده اوبه جذب کړي. کله چې په دې شکل باندې سولې وریجې، نو اوس یې اماده کوم ودم ته. زه دلته د اوږې څخه هم کار اخلم. که ستاسې اوږه نه خوښیږي حتمي نه ده چې کار ځینې واخلي. وریجې په دې شکل باندې راټولوم. د وریجو دانه باید 80% پخ سوي وي، 10% باقي مانده باید په دم کې پخه سي. په دې شکل باندې سریان ورکوم وریجو ته چې تفت یې راووځي او باقي مانده زیره پر اچوم. وریجو ته اوس د 20 دقیقو دپاره دم ورکوم تر څو پورې چې د وریجو دانه او زردکې مکمل پستې سي. د وریجو دانه مکمله پسته سوې ده. پستې اما دانه داره وریجې راغلي دي. دا یو ډېره خوندوره او ښه غذا ده. هیله لرم چې تاسو یې هم جوړه کړئ دا غذا او زما سره خپل تجربه شریکه کړئ چې څنګه وه. دا سوې تاجیکې وریجې نوش جان.